طالبانو څوک یو طرف ته دی څوک بل طرف ته دی دا خو هسې باډۍ ده لکه د ټکټر دا څه ده هسې د ټکټر باډۍ ده بس قصد و نیتونه دغه نیت او دا قصد و دا نفس دا دې چې راته وي که کله یو طرف ته سړی بیایي څوک جهاد ته وي څوک فحشا ته وي څوک یو طرف ته وي څوک بل طرف ته وي بوونکی څوک هسې نفس ته ده امام رازي رحمه الله وي د انسان داسې مړ پړ پروت ده که نه د عضلاتو د پلې ملې د هېڅ حرکت نه کوي حرکت څه وخت راولي په ځان کې چې کله قصد وکړي چې قصد ونه کړي سړی کلی سي چې قصد دې وکړه بیا پس لږ نه سړي کې حرکت نو دا انسان ګوره د آثار نفساني په ابدانو کې څوک راولي تاثیر کوي نو دا تاثیر چا وکړي نفس وکړي دا چې انسان په حرکت راوست چا راوسته ټول حیوانات چې په حرکت راولي قصد یې راولي که نه غوا غلې ناسته ده پښو ته ورسي چا ورجیږه کړله د غټ بدن دې غوا چې اوس حرکات ور وکړي چا ورجیږه کړله نفس خبر پوهېږي امام رازي رحمه الله وایي یوه خبره یې کړې ده یوه زمانه کې یو بادشاه وایي دی فالج وهلي ډاکټران یې هغه نه ختم سول چې کار نه وکړه تداوي نه کېده یو بل ډاکټر ورته راغی چې زه یې جوړوم خو تاسې به حال نه وایي چې راغی بادشاه ته کېناسته داسې نږدې ورته کېناسته بادشاه خو ډېر کبرجن وي داسې سپکې سپورې ورته ویلې بادشاه ته ورته ویې ویلې ګوره بادشاه خو شل خو بادشاه کې قصد دا چې شل سو نو دنه دا قصد لاړو چې زه به څنګه سم جګ سم خو ګوره دا قصد پکې مړ سو چې قصد پکې مړ سو نو څوک هم نه سو کېدلی جګېدلی هم نه سو دومره ماهر ډاکټر و طالبانو چې په ده کې قصد بېرته راژوندی کاوه ته اوس ورته ګوره سړی ډاکټر ورته کېناست پوه یې نه ده چې دا ډاکټر دغسې ورته راننوتلی بادشاه ته یې کنځاوې وکړې بادشاه کې دا غوسه دومره راپیدا کړه بادشاه دې ته قصد وکړه چې باید ده پسې ورمنډه کړي طالبانو چې کله ما مخکې درتلي باډۍ څوک بیایي دا نفس و قصد بیایي چې کله بادشاه دا فکر وکړه چې څه سپک سړی ده دومره خبرې راته کوي څوک دلته ستا دم قصدن یې هغه عوام ترې نه ویستلي ول لرې ول بس بادشاه کې د غوسه راغله قصد دومره قوي سو پکې طالبانو چې پې ورمنډه یې کړه څوک سو رښتیا وایي جوړ سو چا حرکت ورکړي قصد کله چې قصد قوي سي نفس را قوي سي ګوره شال خو چې وي طالبانو وایي نه سم کولی نه سم چې کېدلی خو قصد مړ د طالبانو که قصد راژوندی سي دا باډۍ اوس طالبانو دا باډۍ څومره موږ تاسې هر یو چې ناست ډېره درنده باډۍ ده چې بیایي څوک بیایي کله چې دا قصد مړ سي طالبانو دا باډۍ بیا څوک نه سي کولی نو خو هغه د بادشاه قصد مړ سوی طالبانو باډۍ جای کو جای پرته وه په بل چا باندې بار وله که نه نو څه وخت بیا طبیب و ډاکټر چې ورته راغی څه یې ورته ویلي چې څه وخت بیا تاسو بوځم قصد یې راژوندی کړي پکې په څه طریقه باندې راژوندی کړي اوس به دې ما په خبره هم پوه سوي چې زه ورځ تر بلې نه زه تاسې قصدونه راژوندي کوم ډېر قصدونه په انسانانو کې شته طالبانو خو مړه دي الله دې په امت مسلمه کې څوک راژوندي کړي قصدونه راکوم امام رازي څه وایي طالبانو امام رازي وایي وتحن النفس اذا امام رازي رحمه الله وایي طالبانو چې دا تصورات د مبادی د کیفیاتو دي په ابدانو کې دا انسانان چې تصور کوي دلته دغه تصورات دا مبدوي د کیفیتونو دي په ابدانو کې په بدن کې چې هر کیفیت راځي طالبانو د دې مبادي څوک دغه تصورات دي او دا تصور چیرته کېږي زه چې کله یو تصور وکړم دلته مې طالبانو غوسه راغله خیال کې مې دی را یادوي چې بله ورځ یې ما ته کنځا کړې وه خیال کې مې راتله طالبانو تصور شو دا تصور مبدا دي چا سوه د هغه کیفیتونو چې په بدن کې راځي دلته مې چې ولیدل طالبانو نو دی راباندې پوه سوی سخت په غوسه یې نن داسې بد مې ورته کتل ولې وګوره طالبانو تصورات مبادي دي چا سول دما په بدن کې یو کیفیت را پیدا سوی که نه د غوسې حالت مبدا یې څوک ده کم تصور چې نفس کړی دی دته دا بل طالب مې چې ولیدي خوند یې راکړه طالبانو داسې خوند یې راکړه داسې خوشحاله ستړي مسې مې ورسره وکړه ښه طبیعت باندې دلته طالبانو خو د ده په حق کې مې ښه تصور کړ هغه ښه تصور طالبانو هغه مبدا لپاره دی چا سره هغه کیفیت چې په چا کې را ظاهر ده په بدن کې را ظاهر ده ځکه علما وایي دا مخ د انسان د بدن آینه ده انسان ته وګوره په مخ کې ټول شیان درته معلومیږي مریض ده خفه ده خوشحاله ده غوسه ده وعده کوي ځي درنه خبر د سره کوي نه یې کوي پوی ده ناپوی ده طالب ته وګوره چې کله ترجمه کې تحقیق ورته کوي چې داسې خبره خوند ورکوي مخ نه معلومیږي او که د نفس یې داسې وي که نه ورکه چې نفس ورته وایي ورکه عین مخ باندې سړی پوهېږي چې سړي ته وایي چې بس که دا خبرې نه اورې نه پې پوهېږو دا که نه طالبانو ډېره ښه قاعده ده په دې قاعده ځان پوهې کوي طالبانو ان تصورات مبادي للکیفیات فی الابدان اوس تاسې چې طالبانو کوم تحقیق زه کوم مثلا یو بریلوی در کې ناست وي ځان ته طالبانو په رواج باندې دروند بمبار وکړم زه په دې مجلس کې پوهېږم چې طالب ته یې خوند ورنه کړه ځکه مخ ته مې چې وکتل نفس یې ورته ویلې ورکه دا لکه سوابي شوی که نه نفس یې چې ورته ویلې هلته اثار هغه تصور یې دلته په ابدانو کې څوک راښکاره کړي یا یې څادر ټک روان سو یاره ونه شو دا خو موږ وابي ته راغلي یو وابي موږ ته سبق وایي که نه خوند یې ورنه کړه د بریلوي ته خو بس دا رواجونه خوند نه ورکړي نو کله کله د انسان دا نفس قوي کېږي د انسان دا نفس کله کله قوي سي طالبانو بیا دا نفس چې قوي سو طالبانو بیا ان په نورو ابدانو کې تاثیر کولی سي دا خو څه کوي چې په خپل بدن کې کوي نه پوهېږم پوهېږئ که نه پوهېږئ
اوس به ورې خو جغلتان ته ورسو طالبانو چې تاسې پرې باندې پوه شئ که نه دا ټاکې به دلته پرېږدو. اوس مثلا د هرات زیارت ته لاړو خو جغلتان یې ولي ورته وویل هلته کې چې سم لاس تلې دوه رقم ته انسانان ورځي. یو داسې انسانان ورځي چې د هغه قوه واهمه مغلوبه شوله، نفس مغلوب سو او وهم یې غالب سو. طالبانو وهم ورته ویلې چې دا سړی اړوي، ګوره دا هلته چې راسي اړوي دی. وهم څوک سو؟ څوک مغلوب سو؟ نفس غالب سو. نو چې نفس غالب سو چې هلته څه سم لاس تلې چا ورغړولې؟ وهم ورغړولې. ګوره ما تاسې ته ویلي ول طالبانو دی خیر ده د الله په خاطر ما دومره لږ تحقیق درته وکړو، تاسې بیا خپلو استادانو علماو نه په دغه موضوع باندې لږ ډېر تحقیق. وهمونه طالبانو نفسونه دا چې د انسانانو هغسې په انسانانو په ابدانو کې تاثیر راولي، دا په ابدانو کې تاثیر د کبل شی چې تا هلته زیارت ته سم لاس تلې که نه چې اړی دی دا تا په بدن کې تاثیر د کبل شی چا واړولې؟ وهم واړولې. ته وایې وهم څنګه سړی اړوي؟ وادي شوی که دا څه وایې هلته ولې چې یو د نه هدف ته تلو بل نه سو پې باندې تللی چا راوغورځاو؟ وهم یو وهم راوغورځو، یو وهم هدف بل وهم مغلوب سو هدف ته یې ورسو سو که نه سو. نو خو جغلتان ولي او بل سړی چې ورسي لکه مثلا زه چې هلته ورسم طالبانو نو بس زیارت ته دعا ورته وکړو. یو لوی عالم تېر سوی یحیی ابن عمار الشیباني نومیږي دا سړی. اماړول هېڅکله نه. ما خپله د قوه نفسانیه داسې راغالبه ده، وهم مې داسې مغلوب کړی چې سل وارې مې هم داسې اړولی لکه څملاستلی هم نه مې اړولی سي. همداسې دا که نه طالبانو دوی چې بیا ورسي بیا څه وایي چې کوم واړی بیا دوی وي دا ډېر سخت عقیدې والا خلک دي چې وانړي هغه بیا وی دا بې عقیدې دي چې وا بیا طبیعت غوندې. خو زه فکر کوم طالبانو که الله پاک دا د وهم فکریه چې دغه علم ده چې دا وهمیات و نفوس په انسانانو که دا وهمیه په تاسې کې ژوندۍ شوله انشاءالله تاسې به بیا وانړي. تاسې کې هراتیانو کم طالب یې اړولی کم یې نه ده اړولی؟ وایي نه یې اړولي تاسې؟ موږ یو قاري صاحب دلته ملګری د طالبانو دلته بله ورځ جمعې په ورځ دا ما سره تللی وو نو څملاسته نو داسې ځان واړه واړه لې خانې بېرته راواړه که نه چې دا څومره داسې ګپې لګوي دا خو داسې هم سړی رااړي. نو طالبانو تاسې که فکر وکئ عوام ډېر اړوي که بې علم خلک ډېر اړوي؟ نو عوامو باندې وهم ډېر غالب وي، خالي ذهن وي طالبانو. نو هغوی باندې وهم غالب وي طالبانو، نفس قویه مغلوب سوی نو څوک سي؟ او علما نسي اړولی، خصوصا ژوندي علما ځکه د هغوی قوه واهمه مغلوبه وي طالبانو. څوک یې پرې غالب وي؟ دا طالبانو د وهابیتو د پنجپیریت خبره نه ده، دا دغه د امام راضي خبره ده چې دا یوه علمي خبره ده. او الله دې وکړي چې تاسې په دې علمي خبره دې تاسې ذهنونو ته ورغلي داسې نه چې بیا باندې ما نه وځئ بیا وایي چې کرامت اولیاو نه مني که نه تعبیر غلط نه کوي. کرامت ته د کرامت په سترګه وګورئ او علم ته طالبانو د علم په سترګه باندې وګورئ. وهمیات طالبانو چې په سړي غالب سي کله چې د انسانانو نفسونه په سړي غالب سي په خپل بدن کې هم تاثیر کولی سي، په نورو ابدانو کې هم تاثیر کولی سي. اوس خبر درته کوم کله کله طالبانو د انسانانو دا قسمونه ګوره طالبانو دا طالب د یو علم ته شروع کړه نحوه ته توجه وکړه ښه ماهر سو پکې. دا طالب راجیک سو ویلې نحو هم زده کوم طالبانو، منطق هم زده کوم. نو اوس به طالبانو دی په نحو منطقو کې ډېر ماهر وي که تا د تنا نحوې ته چې متوجه سوی دی به ډېر ماهر وي. چې دوه نفره دوه علومو ته یې قصد کړی هغه به ډېر ماهر سي، که دا یو چې نحوې ته قصد کړی دی به ډېر ماهر سي. ولې طالبانو ځکه دی وایي امام راضي صاحب وایي دا قصد ټیټ سو. قصد چې ټیټ سي طالبانو نو بیا یې په بدن کې تاثیر کمیږي. چې تاثیر یې کم سو طالبانو بیا مکمل علم نسي حاصلېدلی. امام راضي دلته دا باندې بحث کله کله دا نفسونه داسې قوي سي چې په خپل بدن کې څوک کولی سي. اوس طالبانو ما نفس قوي که تاسې فکر وکړئ طالبانو دا وړکي هلکان چې مثلا داسې هغه ورته واچوي که نه د باسکیل خو م زده ده. اول مو چې زده کوو رښتیا وایي څه رقم توب یم چې زده کړې څه رقم توب اول مو چې زده کوو ډېر به یې زوبل کړي مې یې زویم لکه که نه خو هلته طالبانو سړي باندې قوه دا څوک دا نفس څوک وي مغلوب وي قوه واهمه پرې غالبه وي طالبان قره غالبه کېږي بیا طالبانو وهم مغلوب سي نفس قوي سي غالب سي بیا په باسکیل باندې هېڅ سړی نه غورځوي. دا هم طالبانو له سحریاتو نه ده. دا اصل کې دا تاثیر د امور د اوهامو نفوس قویه دا هم سحر ده. اوس دا سحر ده په دوه ټیرونو باسکیل روان ده که نه دا څنګه غورځي نه طالبانو. اصل کې د سحر په تعریف کې دا داخل ده طالبانو که تاسې وایي څنګه ځکه تعریف یې چې موږ امر خارق للعادت چې څوک سبب ظاهر نه وي طالبانو. اگر چې اوس خو به ظاهر سوي لږ خو بیا هم داسې چې چورت یې ورته کښېني که نه دوه داسې ټیرونه دي داسې هم نه غورځي غټ دروند سړی پې سپور ده نه داسې غورځي نه داسې غورځېږي. خو دا هم طالبانو خو ګوره طالبانو چې نفس دې قوي سو یو سړی چې ټول عمر یې نفس څوک وي وهم پرې باندې غالب هغه باسکیل نسي زده کوی. داسې څوک صحیح تاسې وطنو کې چې باسکیل یې نه زده کېږي که زه یې در وښیم مونږ تاسو کورنۍ کې مې څوک سره باسکیل باندې نسي ګرځېدلی ټول عمر یې نه ده زده کړی لکه وهم پرې باندې غالب د طالبانو دی مغلوب کړی ده. نو ګورئ طالبانو نفوس په چا کې تاثیر کوي؟ په ابدانو کې. د ابدان چې بیایي څوک یې بیایي؟ که نفس دې قوي سو په باسکیل دې بیایي، که نفس دې ضعیف سو
د پیلوټ څه د طالبانو دا خو چې اول ور تیارې ته کېني غورځي وغورځېدله لاړ هلته به وغورځي د طالبانو نفسونه یې قوي کوي غټ حلقې ورسي خبر خو پوه شولې که نه نو دا هغه مهمه ټکه دا سو نو امام رازي رحمه الله وایي یو سحر د اصحاب الاوهام والنفوس القویه ده ورته یوه خبر پاتې شوله کله دا نفس د انسان دومره قوي سي چې په خپل بدن کې تاثیر کوي که نه باسکیل بولی سي په چت باندې بولی سي او همداسې نور کله طالبانو د انسان د قوه نفسانیه دومره غالبه سي طالبانو چې په ځان کې تاثیر څه کوي چې په بل کې تاثیر کوي چې هغې ته موږ تاسې نظر وایو طالبانو دا نظر څه ده چې سړی نظر کوي هر سړی نظر کوي نه طالبانو نظر بعضې خلک لري دوی کې هغه قوه نفسانیه څوک سي قوي سي د حسد څه ده طالبانو حاسد هم چې درته وکتل چې چا حسد در سره او ته داسې ښه غږېدلې کې علمي خبرې دې کولې چې د حسد من شر حاسد اذا حسد قرآن څه وایي چې د حسد په سترګې درته وکتل نو په محصور معیون کې محصور کې څوک وکړي تاثیر یې وکړي څه تاثیر یې وکړي طالبانو وایي هغه نظر سو مریض سو تبی سوله فل سو داسې سو هغسې سو عین طالبانو دا نفوس بیا په چا کې هم تاثیر کولی سي کله چې قوي سي په نورو کې تاثیر کوي کله چې څوک سي ضعیف سي بیا په خپل بدن کې که بیخي ضعیف سو طالبانو بیا خپل بدن هم نسي وړلی بیا آلو ته ضرورت پیدا کوي په لکړې سو بیا خپله نسي کړی لکه قاس پکې ضعیف سي ذلیل سي خوار سي طالبان امام رازي رحمه الله وی دام څوک ده دام سحر ده نو الله دې وکړي خبره مو بیا چې نن لاړلې نور جزئیات او تفریعات هم پې باندې وکړي ځکه چې کله استاد چاته خبر وکړي طالبانو دا معنا نه چې ختمه سوله دا یوه قاعده سوله چې نفوس د انسانانو دا د انسانانو په ابدانو تاثیر کوي کله چې ډېر قوي سي په نورو ابدانو باندې تاثیر کولی سي طالبانو همدې تفسیري روح الماني کې به راسي بیا زه درته وایم دنیا کې داسې خلک تېر سوي دي که نه د ریګ نه به ورته غونډۍ جوړه کړه د ریګ نه ورته به ویل هغه وینې لرې سبح المرئي خو پېژنئ هغه وینې څومره غټ اوښ ده ته به ورته ویل هغې دا څومره غټ اوښ ده هغه به چې څو د ریګ غونډۍ به وچودله په چا کې تاثیر وکړه نفس په ابدانو کې په نورو ابدانو په ریګ کې په کائناتو کې بنو اسد په نامه یوه قبیله وه په عربو کې خیمه به یې راوتله څو نفره به پټ کېناستل چې کې به ناستل طالبانو باندې به بیخي راوتل نه قصدونه به یې غټ کړل یو دم به قافله په لاره باندې تېرېدله چې داسې به راوتل هو څومره غټه اوښه ده ټولو به قصدونه ورته متوجه کړل اوښه به راوغورځېدله بس زر به خلک راغلل الله له به یې کړله زستي خو به قافله وله غوښه به یې کړله دوی به ورته راغلل چې موږ هم دلته خیمه ولې دوی به غوښې ته زړه څوي کاسه به یې واړوله خیمه به یې ورته راوړل بېرته به لاړه نفوس او اوهام طالبانو دومره تاثیر کوي نو الله مو دې چا لاندې مه کوه او یوه خبره په دې باندې یوه بله تفریم راولم چې مې د خبر باندې نور هم ډېر ښه پوه سئ ګورئ طالبانو ورونو کله چې امریکایي اشغال افغانستان ته راغی بعضې دلته داسې خلک هغوی ویلي چې امریکایان یو انچ شی په مځکه کې ویني او امریکایانو قصدن د دوی د همتونه قصدونه نفسونه ضعیف کړل نو هغوی ویلې دا غرب له دې نه لرې سو خو امریکا ماته نه مني که نه نو هغوی تر اخره پورې نه توپک ته لاس کړ او نه یې د جهاد اراده وکړله خو څو انسانان په دغه نیت راپورته سول غټ قوي نفسونه چې د الهام له قرآن نه واخیست او د حدیثو نه یې واخیست نفسونه یې څو کړل قوي کړل غټې کړل د دې لویې جابر دنیا په مقابل کې همتونه راپورته کړل دا خو څه کوي چې په خپلو نفسونو کې تاثیر راوست د دوی په نفسونو کې تاثیر راوست کله به چې امریکایان اول راغلل په کلیو کې به چې ګرځېدل نو د موږ په ابدانو باندې به لړزاوه بدن به مو نسو ښورېدلی پټ به سو چېرته په غار به ننوت او کله الله بیا دا افدانو چې دا همتونه او نفسونه غټ شول طالبانو بیا نفسونو دا غوښتل بدن ته یې ویلې چې کینې چېرته زویمړیه راوځه پسې بیا بدنونه پسې راوویستل دا نفس قصدونه طالبانو مخکې ول غټ ول نفسونه غټ ول چې واخو به یې اورېدل چې خپل امریکایان را پیاده سوي دي طالبانو دا نفس قویه نفس به ورته ویلې چې نو راجیکس غټ باډۍ او دا بدن به یې داسې زغله وپسې خو لاس به چېرته ورتلل وکه نه و طالبانو نو اوس لوړو همتونو لوړو نفسونو امریکا ماته کړه که بې همتونو نو ګوري طالبانو نفسونه په ابدانو کې تاثیر کوي نفسونه په نورو شیانو دا د افغانستان امریکایان چا وویستل نفوس قویه و که د وهامو خلکو د وهمونو خلکو نفوس قویه و خلکو نه دا طالبانو یو دا هم یو خو دا ځکه طالبانو هغه دا څه ورته وایي په سحر کې امام رازي داخله وبلله ځکه چې په بل کې تاثیر کوي اوس یو سړی هلته ووینه نظر سو یو سړي ته توجه وکړه طالبانو اوس درته خبر کوم خو درته وبېږم چې پې باندې پوه سي په دې باندې علامه طنطاوي د نن بحث کې جوهري طنطاوي هغه په دې نن بحث کې یوه خبر کړې ده داسې لیکلي دي وایي دا تنویم المغناطیسي کې ما داسې لیدلې ده ته اوس ورته ګوره طالبانو وایي په تنویم المغناطیسي ته زه یو علمي مرکز ته لاړلم وایي څو ځوانان ول دوی یې منوم کړي ول یعنې دا همدغه نفوس قویه دا څوک چې طالبانو هغه د منوم د ویده کول کوي بل منوم ده دا منوم به نفس قویه والا وي منوم به څوک وي نفوس ضعیفه ولي دا چې طالبانو هغه ته سترګو کې داسې عمیق وګوري هغه بېخوده کړي چې بېخوده یې کړه د بېخودي په حالت کې طالبانو
نور خو جوړ ده خو بېخوده ده ناسته غږېږي لږ نیم ساعت که درته لږ داسې بېخوده ده بېرته راجوړ سو چې راجوړ سو هغې یې ورکړه څه ورته کیله یې ورکړله وي دا کیله در واخله خو ورته ویې ویلې چې دا مڼغونی ده موږ مڼغونی ورته وایو تربوز یا ابوجهل پېژنئ زهر ده یو قسم وړکۍ هندواڼې غوندې شی ده دا یې وایي چې د ځوان ته ورکړه ورته ویلې چې هغه دا وخوره وایي څه شی ده وایي خو ته یې وخوره که نه چې ده وخوړ کیله والا طالبانو وایي ورته ویلې چې هغه ده څه ورته وایي مڼغونی ده هغه بېرته راته وایي کیله ده وایي نه نه مې مڼغونی نه یې منله طالبانو چې څومره یې هغه کړل نه یې پې باندې منله ځکه طالبانو دا اوس تاثیر شو که بل شی چې نن په تنوي مغناطیسي کې کېږي کیله یې ورته مڼغونه یې کړله طالبانو مڼغونه یې ورته څوک کیله کړله بیا پس لږه نه ورکړه چې ور یې کړه کیله یې چې ورکړله چې ویې خوړله په زور یې پې وخوړله بېرته یې تو کړه وایي نه دا نه خوري وایي ولې نه خوري وایي دا مڼغونه کیله ده وسړی نه نه خورم ما به نه غلطوي دا نفوسو تاثیر په چا وکړه منوم په چا کې تاثیر وکړه په منوم کې وکړه منوم کې تاثیر څه تاثیر وکړه چې کیله یې پې چا ثابته کړه یې ثابته یې کړه که نه دی وایي زه ناست په زرګونه انسانان ناست ول څوک وایي علامه طنطاوي وایي دا د نن په بحث کې وایي طالبانو رامې نه وړ ځان سره نو څنګه د طالبانو نفوس قویه په نفوس ضعیفه او په نور ابدانو کې تاثیر کولی شي که نه شي کولی ښه دا اوس څه شی و چې د ده په نفس کې دومره تاثیر وکړي چې په ده باندې کیله څوک ثابته کړه منغونه یې ثابته کړه دا یو امر خارق للعاده ته که نه د طالبانو سبب معلوم بس دې ته امام رازي څوک وایي سحر وایي طالبانو امام رازي رحمه الله دوه باندې نور هم بحث درته کوم طالبانو تفسیري کبیر نه بیا دا ټول بحث ما مقصود نه ده دوه خبرې نور کوم پنځمه نوعه طالبانو د سحر چې ده پنځمه نوعه کله کله طالبانو یوه نوعه د تخیلاتو ده دا هم لږ لنډه وایم طالبانو یوه سحر د تخیلاتو ده کله کله طالبانو سړی په خیال کې یو خبره غټه کي خیال کې ټوله خبر جوړه کي دا له خیال نه طالبانو عالم د حس ته راباسي خیال کې طالبانو دی زه اوس خیال کې دې موبایل نه طالبانو هغه جوړ کړم معنا څوک ترې جوړه کړم دا معنا طالبانو په عالم د خیال کې اوس له خیال نه اوس چاته راباسي حس ته محسوس یې تاسې وینئ چې دا څوک ده دا هم یوه نوع سحر د طالبانو په دې امام رازي بحث کوي یو ساحران داسې کوي زه به یوه خبر درته وکړم امام اوزاعي رحمه الله وایي مبید النعم و مبید النقم په دې کتاب کې امام سبکي لیکلي وایي زه یوه ورځ په لاره باندې روان وم که نه چېرته روان وم په لار روان یم یو یهودی را سره ملګری سو د یهودي چونګښه راواخیستله پېژنې چونګښه بقا یې راواخیستله سحر یې پې وکړه څوک تر جوړ سو خنزیر چې تر جوړ سو د چې همداسې روان کړی د نصرانیانو په یو کلي تېرېدلو بیروت کې امام اوزاعي وایي چې کلي ته ور ورسېدو کلي خلک را منډه کړله وایي د هغه ته یې ویلې د یهودي ته دا خنزیر په موږ نه خرڅوئ یې ترې خرڅ کړه روپۍ یې ترې راواخیستلې چې هغوی لږ ځان سره خنزیر یې بوتل چې بېرته څوک سوه چونګښه سوله هغوی را منډه کړله موږ پسې د نصرانیانو وایي چې را ورسېدو دا یهودي وایي دا یهودي په ځان داسې یو سحر وکړه سر یې هلته پروت دی هلته پروت هغوی چې ولیده چې اوس به مړی را باندې راواوړي بېرته وتښتېدل پیسو نه هم تېر سول وایي سر یې هلته پروت ده د یهودي سر امام اوزاعي وایي ما ته یې ویلې چې څه سول لاړل که نه سر یې داسې پروت ده بدن یې وجه کې دا سر ما ته نارې را ویلې چې څه سول لاړل که نه چې زه بېرته جوړ سم نو کله کله طالبانو دا په خیال کې جوړېدی شي که نه دغه کار دا دوی په خیال کې جوړ کي طالبانو له عالم د خیال نه عالم د محسوس ته راباسي خو دا تر یو څه زمانې بیا بېرته نور ورک سي دا یوه بله نوعه د سحر د طالبانو یعنې سحر انواع لري یوه یې دا د طالبانو د عجیب او نادر یعنې دا نن زمانه کې د عجیب اوس طالبانو تاسې کیدای شي د ما د تحقیق اورېدلی ساعت الفیل تاسې چې د دنیا په ساعتونو باندې بحث وکړئ چې ساعت چا څنګه جوړ کړی یو روبوټ روبوټونه اسلام کې دنیا په بشریت کې اول موږ طالبانو جوړ کړی روبوټ خو پېژنئ که نه هداسې مصنوعي سړی چې جوړ کړی پرون دنیا یو عربي ورځپاڼې په دې نشر کړی چې د حماس کوم تونلونه چې دي اسرائیلو داسې روبوټونه پیدا کړي دي چې هغه سورۍ ته ورننوځي نو هغه عرب لیکنه کړې وله چې دا روبوټ مخکې چینایانو سره و دا ټکنالوژي چینایانو امریکایانو ته ورکړله دا یې دلیل پې باندې پیش کړه چې دا روبوټ اوس چې اسرائیلو ته لاس ته ورغلی امریکایانو ورکړی نو طالبانو اوس روبوټ له موږ سره جنګ کوي دا یې دلته ناسته وایي موږ توکل کوو تسبیحاړي وایي موږ توکل کوو دا کوم ملا چې اسبابو ته خلک راهڅوي وایي دا ټول وابیان او پنجپیریان دي نو بله ورځ ته چې بل جنګ در سره شروع کېږي او جنګ کې مخ د روبوټونه درته روان وي په دا سر دې ولي بیخي هغه یې